ولسمشر ماڼۍ د 800 ورځپاڼې د تازه خپرې شوې لیکنې په اړه ویلي رسنۍ باید د داسې بې منطقه لیکنو له خپرولو څخه ډډه وکړي. د ملي امنیت شورا ویان مولوي رحمت الله اندړ هم لیکلي چې ځینې رسنۍ د بیان ازادۍ څخه غلطه استفاده کوي، خلک د نظام پر ضد تحریکوي، د قومونو ترمنځ طبیعي مشترکات متنازع کوي او تل اوبه د دښمن پر ژرنده برابروي. نوموړي زیاته کړې نه تعصب د انسانیت غوښتنه ده او نه د دا ډول لیکنې خپرول رسنیز رسالت دی. د 800 ورځپاڼې د یوې تازه لیکنې عنوان دی چې د اشرف غني او طالبانو ترمنځ جګړه د پښتنو پر مشرۍ ده چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې فرهنګي او ټولنیزو چارو رئیس محبوب شاه محبوب وایي د 800 ورځپاڼې یو شمېر مسؤلین متعصب او د افغانستان رهبران ته په درنښت قایل نه دي. د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او پوهان دا ډول لیکنې خپرول د ژورنالیزم د اساساتو خلاف ګڼي او وایي حکومت باید د داسې رسنیو مخه ونیسي او د قانون پر بنسټ سزا دې ورکړي ترڅو نورو ته عبرت شي. لومړی خو دا د ژورنالیزم د اصولو او د مسلک د اصولو سره په ټکر کې ده، ځکه هغه څه چې هغه په ټولنه کې او د ټولنې د وګړو ترمنځ د قومونو ترمنځ هغه د کرکې نفرت لامل کېږي، هغه ژورنالیزم وایي چې دغه خپرول چې دی هغه ناسم کار دی او دغه ردوي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي د 800 په څېر یو شمېر پردي پاله رسنۍ هڅې کوي د افغانستان د ورونو قومونو ترمنځ یووالي ته زیان ورسوي، خو په تاریخ کې دا ډول کړنې تل د افغان ملت له لوري رد شوي دي. اصلا له ډیر وخت راهیسې په دې هیواد کې هڅه روانه ده چې د قومونو ترمنځ مشکلات پیدا کړي، د قومونو ترمنځ تعصبات پیدا کړي او قومونه له یو بل څخه لرې کړي. دغه هم د همدې پروژو د همدې کوشش یوه برخه ده او دا ډیره خطرناکه ده. د افغانستان د جګړې په اړه داسې اظهارات کول اصلا د دې خلکو د افغانستان د تاریخ نه د دې جګړې د تاریخ نه خبري ده. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم ګڼ شمېر افغانانو د 800 ورځپاڼې د یادې لیکنې په غبرګون کې لیکلي چې د افغانستان په جګړه کې ټولو ورونو قومونو ته زیان رسېدلی. دوی پر اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، څارنوالۍ او رسنیو څار کمیسیون غږ کوي. هر رسنۍ چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد زهر پاشي باید محاکمه شي. د یادونې ده چې 800 ورځپاڼې تر دې وړاندې هم څو ځله د تعصب څخه ډکې لیکنې او راپورونه نشر کړي دي.